نجیب الله ځدران د کاناډا په کورنیو سیالۍ کې واخیستل شو. سلام او مینه ګرانو دوستانو، وخت مو بخیر. د ویډیو د مخه زموږ چینل د سره خامخا سبسکرایب کړئ. د کاناډا کورنیو یعنی ګلوبل 20 سیالیو لپاره د لوبغاړو نیلامې پړاو تیر شپه د کاناډا په ټورنټو ښار کې ترسره شو چې پکې افغان لوبغاړی نجیب الله ځدران د وینیپیګ هاګز لوبډلې لخوا واخیستل شو. نجیب الله ځدران اوس مهال په نړیوال جام سیالیو کې د افغان کرکټ ملي لوبډلې سره مل دی چې په څلورو سیالیو کې 1113 منډې جوړې کړې دي. د کاناډا په کوربتوب د ګلوبل شلوریزو سیالیو لپاره د نړۍ 40 هیوادونو څخه زر لوبغاړو نوملیکنه کړې وه. د نړۍ د مشهورو لوبغاړو ترڅنګ دا ځل د هند کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی یوراج سنگھ هم په دې سیالیو کې برخه اخلي. د کاناډا ګلوبل 20 یا شلوریزو سیالیو دویم پړاو د راتلونکي جولای میاشتې په 25 منټه پیلېږي چې د اګست تر 11 منټې به دوام وکړي. په دې سیالیو کې ټول شپږ لوبډلې ګډون کوي چې د دوی ترمنځ په ټولټال 2 سیالۍ د کاناډا په برمنټن او انټرایو ښار کې ترسره شي. د نجیب الله اړوند وینیپیګ هاګز لوبډلې کې شامل لوبغاړي کریس لین، جی پی ډومني، ډوین براو، ډوین سمیت، عمر اکمل، ریاض عمر، پالوین مکرن، نجیب الله ځدران، سمپل کامی، رمیز شهزاد، شیمان انور، سونی سوهل، حمزه طارق، کلیم ثناء الرحیم، عمر غنی، رومیش ارینگا، ویرن سیدو دا ټول په دې کې شامل دي. مننه چې ویډیو مو سره تر پایه وکړه. د لا نورو ښکلو معلوماتو لپاره زموږ چینل سره خامخا سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله پامان.